پېښور زلمي لوبډلې د یوې په زړه پورې لوبې وروسته ملتان لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. ملتان لوبډلې د وینز 4 برید کوونکو منډو پر مټ د 4 لوبغاړو په سوځېدو 194 منډو هدف پېښور زلمي لوبډلې ته کېښود. ملتان ته بیټینګ برخه کې وینز 4 کپتان وکټ کیپر رضوان 41 او مقصود 14 ښې منډې جوړې کړې. پېښور زلمي ته بالینګ کې ثاقب محمود 2 خو مجیب 2 وکټې پاتې شو. پېښور زلمي لوبډلې د 194 منډو ستر هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو د لوبې یو اوور وړاندې ترلاسه کړ او په دې توګه زلمي لوبډلې د یوې ماتې وروسته بریا ترلاسه کړه. زلمي ته بیټینګ کې ټام 53 امام الحق 48 او وکټ کیپر بیټسمن کمران اکمل 10 ښې منډې جوړې کړې. ټام په نیمه سلیزه د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.